د غټو خلکو سره د اړیکو جوړولو په چکر کې سړی چمچه جوړېدلی شي خو غټ انسان نه. هیڅکله هغه چاته درواغ مه وایه چې ستا په درواغو هم باور کوي. کله چې مڼې 4 وي او د فامیل غړي 5 وي نو مور وایي زما مڼې نه خوښیږي. ځینې خلک خپل کوچنی زیان ګوري خو د مقابل لوري ستر زیان نه ګوري. کله مو چې په ژوند کښې ټولې لارې بندې شوي نو خدای ته پناه یوسئ. انسانان هغه وخت د یو بل په قدر او قیمت پوهیږي کله چې ترمنځ اوږدې فاصلې راشي. یوازې اوسېدل، یوازې جنګېدل او یوازې ژوند کول زده کړئ ځکه چې یوه ورځ د ټول یوازې پرېږدي. مغروره نه یم خو اړینه نه ده چې په هر چا پورې زړه وتړم. دلته د زړه ساتنې خلک ډیر لیک پیدا کیږي. 2 کاره هیڅکله مه کوئ، له دروغجن انسان سره مینه او له مخلص انسان سره دوکه. هغوی چې تا ته د نږدې کېدو هڅه کوي ټول د ملګري نه دي. له دوی څخه ځینې د دې لپاره درته نږدې کیږي چې له لرې ځایه در باندې وار نشي کولی.